طالبانو په خپل واکمنۍ کې په لومړي ځل د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو صنعتي پارک پرانست. د صنعتي پارکونو رئیس سید عبدالعظیم قریشي وایي چې دغه پارک په 200 جریبه ځمکه باندې رغول کیږي چې 8 نمرې یې پکې تقسیم کړي دي. له دې ډلې څخه 9 ډیر صنعتي نمرې 6 شرکتونو ته توزیع شوي دي چې په مجموع کې پر 48 پارکونو کار روان دی او چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې سي. د قریشي په وینا هر هغه څوک چې غواړي د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي دوی ورته د کار او امنیت ډاډمنه زمینه برابره کړي. د په ځانګړي توګه له صنعتکارانو څخه غواړي چې په بیلابیلو برخه کې پانګونه وکړي. به 68 نمرې عمومي په 88 عمومي نمرو ویشل شوي دي چې له 88 نمرو څخه شاوخوا 9 نمرې 26 شرکتونو ته توزیع شوي دي. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وزیر نورالدین عزیزي وایي چې اوس مهال افغانستان د صنعتکارانو پانګونې ته جدي اړتیا لري او د افغانستان صنعتکاران باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي څو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. عزیزي زیاته کړه افغان صنعتکارانو په یو شمېر نورو هیوادونو کې په میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده چې که چیرته یوه برخه یې هم په افغانستان کې مصرف سي نو د افغانستان اقتصادي وضعیت به د سیمې په کچه لوړ سي او نور به بشر دوستانه مرستو ته اړ نه وي. عزیزي همداراز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د پردیو پر ځای د خپل هیواد تولید سوي توکي وکاروي. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې د خوښۍ ځای دی چې په لومړي ځل له هیواد څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته سیخي ګول صادر سو. اولین بار د تاریخ افغانستان په لومړي ځل افغانستان څخه ګاونډي پاکستان ته چې یو صنعتي هیواد دی سیخ ګول صادریږي چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده. الحمدلله او ټول باید پرې پوه سو. بل پلو د اسلامي امارت مرستیال بیان د نعام الله سمنګاني وایي چې تیر 10 کلنې تجربې موږ ته ثابته کړه چې له پانګونې پرته د هیواد اقتصاد په پښو نه درېږي. د سمنګاني په وینا افغانستان تیر 11 لسیزه کې د اقتصادي پرمختګونو شاهد و خو دغه اقتصاد ټول پر بهرنیانو پورې تړلی و چې په تلو سره یې د افغانستان اقتصادي وضعیت صفر ته ټیټ سو او خلک له بېمخینې لوږې او فقر سره مخ سول. سمنګاني زیاتوي چې موږ د 1 میلیارډ په ارزښت صادرات لرو په داسې حال کې چې واردات مو 9 میلیارډو ته رسیږي چې که چیرته په صادراتو کې زیاتوالی نسي راتلی باید په وارداتو کې کموالی راسي. ما واقعا که موږ چیرې په رښتیا هم اساسي او بنیادي اقتصادي پرمختګ غواړو نو لازمه ده هغه ډول چې بهرني هیوادونه له صنعت څخه ملاتړ کړی دی موږ هم باید دغه رقم صنعت ته پاملرنه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ هم د کابل ښار پیروزي ښارګوټي کې د چاینا ټاون په نوم د 214 میلیونو ډالرو پر ارزښت صنعتي پارک پرانستل سو. مریم هوتک، سیمجی، کابل.